بسم الله الرحمن الرحیم. زه ستاسو ورور نجیب الله شینواری شینواری سپیکس ریلز نه تاسو سره لایو یم. دا زموږ نوې پاڼه ده. مخکینی پاڼه شینواری سپیکس لایو افیشل، ورسره شینواری سپیکس اردو، هغې کې هغه اوس هم موږ سره دی او دا زما درېیمه پاڼه ده. نو دلته به اکثره شورټ ویډیوګانې، مګر ولې پاڼه نوې ده زه غواړم دې نه لایو راسم، تاسو سره لایو خبرې وکړم چې هغه کسان دلته راشي چې مثلا د کرکټ مینوالي په دلیل خبره کوي، انتقاد نیوکه کوي، په طریقه کوي. کچره افغانان، فضول خلک، کنزلماران، دا خلک چې تاسو ګورئ دا یو بله موقع درته بعضې خلک مې داسې بلاک کړي دي چې هغه فیسبوک کې آپشن چې سره د خاندان یې بلاک کا، مطلب که بل پروفایل هم جوړئ هغه هم بلاک کولی شي. بعضې خلک مې داسې بلاک کړي چې خالي بلاک، خالي بلاک والا دپاره یو بل موقع شته چې دلته راشي کرکټ نه خوند واخلي، خپل نظر شریک کی. مګر کچره به ډایرکټ بلاک کوم او شروع نه مو بلاک کوم، نو سره به دې دغه ته رسیږي نه چې یو پیج مثلا 90,000 ته ورسیږي او هغې کې خامخا اوس هم 10,000 کچره پکې راننوتي. نو چې دونه انسانان دغه کوي کچره، هغه د کچرو د وجې مو سم خلکو ته کامنټ کې ځواب نشو ورکولی، بس همداسې پرېږدو چې لرې کا. او سوشل میډیا دې دپاره نه، سوشل میډیا دې دپاره چې انټراکشن وي، چې د فین، د کرکټ مینوالو، د کرکټ ایکسپرټ، د کرکټ پلیرانو دوی په منځ کې یو اړیکه جوړه شوي. نو دا اړیکه د کچره خلکو د وجې داسې ماته شي چې بیا څوک سره کامنټ ګوري نه، نو دې خوند نه کوي، فایده نه کوي. دې د خاطره مې دلته شینواری سپیکس ریلز جوړ کړی دی. دلته به لنډې ویډیوګانې، کم خلک دي، 2000 دیني لایف کې ناست، 12 دي ناست دي، دغسې سرپرایز لایف به راځو، مګر سم انسانان دي. ښه راځو اوس د پاکستان او انګلند ترمنځ ټیسټ میچ. ګوره برینډن میکولم راتلو سره پاکستان کې چې لینډ سو هلته وي چې موږ یو شی در سره واده کولی شم چې دیر ول بی نو ډرا، مطلب ډرا ټیسټ میچ به نه ډرا کیږي، فین ته به انټرټینمنټ ورکو، او دا ډیره غټه واده وه ځکه پاکستان کې اکثره ټیسټ میچونه چې ډرا کیږي. ولې پاکستان کې وکټ فلیټ وکټ جوړیږي، لکه دنیا کې چې څنګه د T20 وکټ، د ون ډے وکټ، پاکستان کې هماغه وکټ په ټیسټ کرکټ کې وي. په 15مه ورځ باندې وکټ کې ټرن راشي معمولی، هغه ځکه چې فاست بالرانو ور باندې بالینګ کړی، هغه بالینګ د وجې رف پیچز هغه داسې ځي نه چې مثلا ګورئ د کرکټ بعضې ټکي داسې دي چې هغه په هماغه انګلیسي کې استعمالو، د کرکټ مینوال پې پوهېږي. اوس لکه بعضې خلکو به چې مکمل پښتو یوه، نو بیا LBW ته په پښتو کې څه بیا به یې کامنټري کوله د LBW او دغسې چغې به ویله. مالګوره دا شي نه دي، د کرکټ چې کومې ټرمینالوجیز دي، کوم ټکي دي، هغې باندې مینوال پوهېږي. نو رف پیچز هغه ځي ته یې زه به کوشش کوم تاسو سره هر شی ورته ایکسپلین هم کوم، تشریح کوم، واضح کوم. هغه ځای چې مثلا فاست بالر پې راشي او په هغې باندې د هغه بوټ د وجې هغه داسې دغه غوندې راشي، لکه یو خو داسې بیخي هواره ځمکه، یو داسې لکه کندې کپرې، خو داسې پوره کندې کپرې نه، خو معمولي غوندې دغه جوړ شي. هغلته چې سپینران کله بال کوي، بال بیا ډېر زیات راټرن شي، یا بولډ شي، یا LBW چانس زیات شي، یا سیلی پوینټ، سیلی میډ آف، یا دغه شورټ لیګ چې دی دغلته کیچ چانس زیات وي. کله کله شورټ فاین لیګ یې اخیستی هغه دغه والا که نه شورټ دغه ورته سلیپ ورته ټیکنیکلی دا دغه پوه شو لیګ سلیپ. ښه اوس راځو هغه خپله واده چې څنګه واده کړې وه، اسانه خبره نه وه، هماغې وادې باندې ودرېده. پرون یې एकदम ډکلیریشن وکړه 343 لکه 343 ټارګېټ یې پاکستان ته ورکړه. موږ د کرکټ چې هر څوک چې هر چا د کرکټ څو هغوی دا فکر کاوه چې ایټ لیست پاکستان ته به 4,500 ټارګېټ ورکوي، داسې ټارګېټ چې پاکستان هغه د چیس کولو استعداد ونه لري، یا به پاکستان ډرا ته ځي او یا به ځان بچ کوي چې انګلینډ یې آوټ نه کړي. مګر د دې په نسبت 343 یې داسې ټارګېټ والا ورکوي چې پاکستان ته یې موقع ورکړه چې غواړي لوبه وګټي، هی یو ګټلی شي. نو دا میچ ډېر انټرسټینګ حالات ته لاړه، او خاص بیا هغه وخت کې یو پلان سره راووته. جیمی انډرسن نه داسې مارکوډ ورسره نه و، دغه راغی بین سټوک اټیک بالینګ ورسره وکړه، شارټ پیچ بالونه، دا شارټ پیچ بالونه بمباري ور باندې کېږي، او دا دغه چې دی
بیټسمنان هغه پول شاټ وهي خامخا څومره به ته ډک کوې څومره به ډک کوې اخر عبدالله شفیق هماغسې آوټ شو بابر اعظم دی همدغسې آوټ شو اظهر علي چې دی هغه خو داسې دی چې هغه په وکټ باندې داسې کټ راوړي ځان سره ښایسته پسته بستره هغه مولټي فوم څه دی هغه راوړي هغه واچوي او بس سور کې ورته پریوزي دا دغسې بیټسمین دی د ټیسټ کرکټ زه خو یم چې د اصل ټیسټ میچونه پوره کې نور ایسته لرې کې مړه ټیسټ کرکټ اوس بل لیول ته تللی دی دې لیول ته نه دی تللی چې دلته بسترې واچوه ما هم بسترو د خاطره چې دی هغه ښکته پورته کېږي ډز ولګېده چې ولګېده بار لاړه بیا یو بله بستره وه دغه فواد عالم هغه یې لرې کړه سعود شکیل راغی یاره کراچۍ کې بسترې ډېرې زیاتې دي نو هغه راغی هغه سلو سلو لوبه کوي نو خیر د سچویشن کتو سره بده لوبه نه ده ځکه بابر اعظم د پاکستان دپاره ډېر مهم پلیر و او د مهم پلیر آوټ کېدل که بابر اعظم ولیاړ وای د پاکستان ډېر 90% زما په نظر باندې چانس و اوس چې دی سبا ته گیم 40-60 دی د انګلند 40% د پاکستان 60% هغه 60 ځکه چې امام الحق ولیاړ دی که امام الحق زر آوټ شو رضوان بیا نیکس دغه دی چې څنګه چل به کېږي دا څه پاکستان سره نور داسې خاص بیا نشته بیا د انګلند چانسز همداسې زیاتېږي نو یو ښه انټرسټینګ دی 5مه ورځ ده د مقابلې ورځ ده همداسې کرکټ خوند کوي موږ راځو چې کرکټ وګورو ټي وي آن کو ولا کرکټ سره وخت د سره مشوق دی یعنې دغه دی د هر چا خپل دغه سره شوق خو موږ کرکټ سره وخت د سره شوق دی خوند راکوي چې کرکټ په ټي وي کې تلویزیون کې ګورئ نو دغسې انټرسټینګ کرکټ شي بیا بیل خوند کوي مثلا ته دغه چې په 5مه ورځ باندې ټیسټ میچ معلومات نه کېږي چې څوک به یې ګټي خو زما په نظر باندې د پاکستان چانس شته 260 رنزې دومره رنزې نه دي مګر یو مشکل دی چې دا اخره کې بیډ لایټ ته خبره ځي مطلب لایټ چې دی رڼا به کمیږي نو پاکستان چې دا کوم 260 رنزې دي دا به تقریبا په 80 اورو کې باید چیس کی ځکه سبا کې د شي زیات نه زیات 80 اور وشي دومره اورونه نه کېږي 15 وشي دې نه زیات نه کېږي ځکه دغه ژمي وختونه دي مر سترګه زر ولیږي او د بیډ لایټ یا د دغه رڼا د کمیدو چانس زیات دي نو پاکستان سره ځکه امام الحق مهم دی امام کې دا کار دی چې ډېر ښایسته پول شاټ ورسره ډېر ښایسته دی نو ځکه یې سکور هم د هغه نور په نسبت باندې تیز کړی دی ځکه هغوی شاټ پیچې کولې د په پول شاټ باندې تقریبا 3 باونډریانې اوسه پورې یا زیاتې والي دي نو دا مهم دی ورسره چې دی ولیاړي یو اینډ کې باقي و بیا ورسره چلیږي خو که دی آوټ سو بیا به دا 260 رنزې پاکستان دپاره داسې شي لکه 360 یا 4 نو بیا ډېر ټف کېږي نو ګورو په هغې سچویشن ته مګر اوورال ډېر بهترین ټیسټ کرکټ وشو انګلینډ راغی په یو ورځ کې سمې ته بیان یې وکړي 112 کاله مخکینی دغه تاریخ یې چې هغه یې دغه کوي 496 رنزې زما په نظر باندې اسټرالیا ساوت افریقې خلاف کړي وي په 1910 کې او دوی راغله 500 دا ول ټیم او 500 هم په 3 اورونو کې که 15 که چېرته 90 اورونه پوره شوي نو سمه بمباري کوله لکه ډېر سور کې انګلینډ ټیم د نوي اپروچ سره چې راغلی دی بار به اوس همدا خبره کوم چې موږ به افغانستان دپاره د برینډن میکولم کوچ شي کیوین پیټرسن کوچ شي مګر دا دواړه چې دي یو خو لاړه پیټرسن چانس زیات و چې دغه کړی وای مګر دوی جانتن ټراټر واخیسته او جانتن ټراټ هم اوس فلحال داسې ښکاري لکه سم هغه د مدیر صاحب چې ورته په دغه کې مکتب کې لیسه کې هر ځای کې او پاکستانیان ورته هیډ ماسټر یا پرنسپل صاحب نو چوکه ورسره ده هغه هم بد نه دی چې دغسې یو کس پکار دی چې هغه سره چوکه وي چې په دې پلیرانو صحیح هر څه زده کړي ډسپلین او هر څه سره نو برینډن میکولم دې ټیم ته داسې یو انرژي ورکړه چې جو روټ هم داسې تیزه لوبه کولی سیکنډ اننګ کې لکه جو روټ چې په آی پی ایل باندې نظري او آی پی ایل ته هغه هم غواړي چې راشي لکه T20 نو دغسې او هیری بروکس او بن ډکټ زیک کرالي هر یو پلیر یې بهترینه لوبه وکړه د انګلینډ زما خو ګوره همدغسې انټرټینینګ لوبه ښه راځي پاکستان په جواب کې خپلې طریقې سره روانو ټایم ورسره ښه ډېر و هیڅ مشکل نشته ایټ د اینډ اف د ډے که تا باندې یو ټیم 10 رنزې هم وکړي یو نیم زره هم وکړي هغه باید تا آوټ کړي چې تا آوټ نه کړي هغه ټیسټ میچ نشي ګټلی نو پاکستان په خپلې طریقې سره روانو او
انګلند یې دې ته را مجبوره کړ بل ځله چې په 4مه ورځ باندې خپل ټیم دغه زر ډیکلیر کړي. اول خو پاکستان ډېر نږدې ورغی، داسې ښکارېده یو وخت کې چې انګلند کم از کم 120 رنزي لیډ به واخلي یا 110 دغسې، مګر هغه سلمان تقریبا 50 پکې وواله، دغه ته یې ځان ور ورساو نږدې. نو دغه پاکستان دپاره ډېره ګټه وکړه ځکه دا ټارګېټ 343 دی. که هغوی زیات اخیستی اوس به 400 پلس وای، خو پاکستان په خپل تاریخ کې یو ځل 322 هایست چیس کړی دی په 2015 کال کې، او په 2022 کال کې 342 چیس کړی دی د سریلانکا خلاف. هغې کې عبدالله شفیق سینچري والی وه، هغه هم ګوره قسمت کار و، د خدای پاک دغه کیچونه ډراپ شو. نو دا چیس کولو کې همیشه لک پکاري. دې ځل ته په پینډۍ سټیډیم باندې د پاکستان هغه سټیډیم دی چې دوی ورباندې ټوله وخت لوبې کړي دي همیشه، او ښه کمفرټبل دي، هوم کراوډ دی، خپل خلک دي هر دغه سره لاسونه پړکۍ څلوریزې سره هر څه سره. نو کرکټ په نور هم خو د دوستانو دا پاڼه نوې ده، هر څوک چې د کسان دا ځان سره شیر کوئ، د کرکټ مینوالو سره شیر کوئ، سمو خلکو سره، فضول خلکو سره نه. نو د خپل کراوډ هوم کراوډ په مخ کې به لوبه کوي. ښه بهترینه موقع د پاکستان دپاره چې سیریز کې 1-0 لیډ واخلي. بیا به ګورو چې څه چل کېږي، خو زما په نظر باندې انشاءالله د پاکستان چانس زیات دی چې دا میچ وګټي. مګر ورسره پاکستان هغه ټیم دی، دا د پاکستان لوبه ځکه خوند کوي، یا داسې میچ انټرسټینګ کوي چې هغه میچ ګټي چې چا ذهن کې نه، او یا په خپله داسې میچ بیلي چې ته به حیران سې چې دا څه چل وکړم. خو په دې به راځو، بیا به سبا خبرې کوو. میچ نه مخکې به در سره ریلز شیر کوم، هغې دوران کې کله کله سړی مصروفه شي، دغه برابر نشي، مګر کوشش به کوو دغې پاڼې نه شینواري سپیکس ریلز نه بر سره ریلز شریکومه، شورټ ویډیوګانې، لنډې ویډیوګانې، خپل نظر همداسې ښیي چې میچ روان وي، سړی خپل نظرونه شریکوي، دغه ورکې بهترین کار دا زما خوښېږي چې اوس مثلا ټاس یې وګټه، چې یې وکړه، تیشه یې وکړه، ټیم یې صحیح شو، اول 10-15 اورونو کې څنګه روان و، دې نه وروسته به څنګه باید لاړ شي. دا ټول شي چې میچ دوران کې لږې لږې ویډیوګانې دا خوند کوي، داسې هغه روانې لکه لایف کامنټري غوندې یو حساب چې روانې. نو دې د خاطره شینواري سپیکس ریلز مې جوړه کړې ده. هغه غټه پاڼه به فلحال یو څو ورځې همدلته نه به یې پکې شیر کوم، بیا چې وخت راغی هغه به بیا غټو ویډیوګانو دپاره، دا به وړو دپاره. ستاسې ټولو د کتلو نه، شیر کولو نه یو جهان مننه. ستاسې ورور نجیب الله شینواری، شینواري سپیکس ریلز نه په لوی الله مسپارم. خدای په امان.